السلام علیکم نیکی هیلی او پیرزویانی ګرانو زده کړیالانو او زموږ د چینل تعقیبونکو ښه راغلاست. نن ورځ به د دویچ lernen auf پشتو د درسونو په جریان کې مهم لغاتونه په جرمني ارماني ژبه کې زده کړو. نو د لغاتونو مجموعې یا ټولګې ته په جرمني ژبه کې wortschatz یا هم په انګلیش کې ورته vocabulary ویل کېږي. نو دا درس ډیر مهم ده او په ټولو لیولونو کې د تاسو د استفادې وړ ګرځي. نو د نن ورځې درس به وي لیکچیون 39 یعنی 9 درس. په دې درس کې به wortschatz یا هم vocabulary یا د ډیرو مهمو لغاتونو مجموعه سره د هغوی د پښتو ترجمې او د انګلیش ترجمې تاسو ته وړاندې کړو. د یادونې وړ ده چې د لغاتونو په اړه باندې هم دا درس دریم درس ته تیر دوه درسونه هم د لغاتونو په اړه باندې وو. په هغو دواړو درسونو کې هم ډیر مهم لغاتونه سره د هغوی ترجمې تشریح کړي دي. نو کوم چیرته هغه دوه درسونه نه وي لیدلي نو د هغوی لینک هم په ډسکریپشن باکس کې تاسو سره شریکوم. نو کولی شئ چې هغه دوه درسونه هم وګورئ. د هغو نه هم ډیر لغاتونه کولی شئ زده کړئ او په یاد یې ولرئ. نو راځئ شروع کوو همدا دریم درس د مهمو لغاتونو په اړه باندې. نو اوس راځو دلته په دې چپ کالم کې به د دویچ یعنی جرمني ژبه، همدارنګه په دې طرف کې به د پښتو ترجمه او د انګلیش ترانسلیشن ولرو. دا ټول لغاتونه د کور، کار او محیط مربوط دي. نو د یادونې وړ ده چې زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب هم کړئ. نو راځئ لومړی ولرو abtrocknen. abtrocknen څه ته وایي؟ وچول. وچول to dry up دا د انګلیش ترجمه ده. نو abtrocknen وچولو ته ویل کېږي. همدارنګه دویم abwaschen. abwaschen پریمنځلو ته ویل کېږي. abwaschen یعنی پریمنځل to wash up دا د انګلیش ترجمه ده. همدارنګه ansehen. ansehen sich نو ویلی سي د zich سره یو ځای او بغیر له zich نه هم همدا معنا لري. نو ansehen اغوستلو ته ویل کېږي. to dress to get dressed یعنی جامې اغوستل. to put on یا ansehen یعنی جامې اغوستل. همدارنګه aufwachen. aufwachen راویښېدل د خوب نه. to wake up. to wake up یعنی له خوب نه راویښېدل. نو هغو ته aufwachen وایي. aufwachen. همدارنګه auskommen mit. auskommen mit څه ته ویل کېږي؟ یعنی ځان سره اخیستل یا له ځان سره لرل. to get on with یعنی له ځان سره اخیستل. همدارنګه ausruhen sich. ausruhen sich استراحت کولو ته ویل کېږي. استراحت کول یا هم to have a rest یعنی استراحت کول. نو د zich نه بغیر هم ausruhen یعنی استراحت کول. همدارنګه aussehen یعنی ظاهري شکل یا ښکارېدل یا منظرې ته ویل کېږي. همدارنګه appearance دا د انګلیش ترجمه ده. نو aussehen ظاهر ته وایي ښکارېدل. همدارنګه ausziehen sich یعنی جامې ایسته کول، جامې کښل یا to get undressed یعنی جامې ایستل، جامې کښل. وګورئ ansehen څه ته ویل؟ یعنی جامې اغوستل. aussehen یعنی جامې کښل. همدارنګه backen یعنی پخولو ته ویل کېږي. backen پخول دا د انګلیش ترجمه ده ورسره یا پختپزي یعنی پخول. همدارنګه beschreiben. beschreiben بیانولو ته ویل کېږي یا to describe. to describe دا په انګلیش ترجمه ده بیانول، پښتو کې beschreiben په جرمني ژبه کې. همدارنګه buchstabe. buchstabe حروف ته ویل کېږي. حروف یا letter یا alphabet. نو buchstabe یعنی حروف. همدارنګه buchstabieren. buchstabieren یعنی حروف کول، لیکل یا سپیل کولو ته ویل کېږي. یا to spell یعنی لیکل یعنی حروف یعنی توری په توري باندې لیکل. buchstabieren. همدارنګه bügen. bügen یا bügelisen. bügelisen څه ته ویل کېږي؟ هغه استری کولو ته. استری کول دا د انګلیش ترجمه ده. نو استری کولو ته bügen. bügen یا bügelisen. bügelisen یا bügel دا څه ته ویل کېږي؟ استری کول. همدارنګه bürsten. bürsten څه ته ویل کېږي؟ برش کول. bürsten یا bürsten. bürsten یعنی برش کول یا to brush. د مثال په ډول hair یعنی ویښتان
برش کول. دا یې مثال سو. همدارنګه ډیکن پوښلو ته ویل کېږي. پوښل یو څه شي ته پوښ ورغوستل، مثلا ټیبل میز ته پوښ ورکول، هغو ته ډیکن ویل کېږي. همدارنګه einschlafen یعنې ویده کېدلو ته ویل کېږي، یا to go to sleep یا خوب ته تلل. ویده کېدل یا خوب ته تلل هغو ته څه وایي؟ einschlafen. همدارنګه hinlegen غځېدلو ته ویل کېږي، یا to lay down یعنې غځېدل. همدارنګه hinsitzen دا کېناستل to sit down یعنې کېناستلو ته ویل کېږي. hinsitzen. kehren یعنې راګرځېدل، دا د انګلیش ترجمه ده. راګرځېدلو ته مثلا کور ته راګرځېدل نو هغو ته kehren ویل کېږي. همدارنګه leer خالي ته ویل کېږي، یا empty په انګلیش کې ورته ویل کېږي leer. همدارنګه legen دا خالی کولو ته ویل کېږي. خالی کول یا to empty یو څه شی خالی کول. همداشان legen ایښودلو ته ویل کېږي، یا to put دا د انګلیش ترجمه ده. ایښودلو ته legen ویل کېږي. همدارنګه لیبه یعنې مینې ته وایي، محبت یا love، نو مینې یا محبت ته لیبه. همداشان لیبن مینه کولو ته ویل کېږي، یا محبت کولو ته ویل کېږي، یا to love someone یعنې مینه کولو ته لیبن وایي. همدارنګه لیګن ځای پر ځای کول، کېښودل یا قرار ورکولو ته، دا ټولې معناګانې لري. یا همداشان دا د انګلیش ترجمه ده ورسره. organisieren یا organisieren دا څه ته وایي؟ منظمول، تنظیمول یا to organize. دو ټولو ته organisieren ویل کېږي. همدارنګه putzen دا پاکولو یا صفا کولو ته ویل کېږي، یا to clean یا پاکولو ته. دا د انګلیش ترجمه ده. پاکول یا صفا کول putzen. همدارنګه schlafen یعنې ویده کېدل. einschlafen یعنې خوب ته تلل. schlafen یعنې ویده کېدل، normal simple. همدارنګه schneiden پرې کولو ته ویل کېږي، یا to cut something پرې کولو ته schneiden وایي. schneiden. همدارنګه sitzen یا sitzen دا کېناستل، یا to sit. که ډول ورسره ووایاست یا یې نه ووایاست. نو sitzen څه ته وایي؟ کېناستل. spülen یا abspülen دا پرېمینځلو ته ویل کېږي، مثلا د لوښو پرېمینځل. spülen دا د انګلیش ترجمه ده ورسره. همدارنګه staubsaugen یعنې جارو کول، یا جارو سره پاکول، یا دا هم vacuum clean دا د انګلیش ترجمه ده. نو staubsaugen په جارو پاکول یا جارو کولو ته ویل کېږي. همدارنګه stecken څه ته ویل کېږي؟ ښودل یعنې مثلا inside something. همدارنګه stehen درېدلو ته ویل کېږي، یا to stand یعنې درېدل. stellen پر ځای کول دا ځای ده، پر ځای کول، یا to place. مثلا ګلدانۍ چیرته ایښودل یا پر ځای کول. همدارنګه tile برخې ته ویل کېږي، یا part. tile یعنې برخه. بیا teilen دا شیر کولو ته ویل کېږي، یا شریکول یا خپرول. to share teilen د یو چا سره معلومات شیر کول یا معلومات خپرول، هغو ته teilen ویل کېږي. همدارنګه drucken وچ ته ویل کېږي. drucken یعنې وچ یا dry. trocknen بیا وچولو ته ویل کېږي، یعنې trocknen دا یو عمل ده، یو کار کول دی. to dry یعنې وچول. همدارنګه umziehen sich یا umziehen دا څه ته ویل کېږي؟ کور ته وتل، یو نوی کور ته وتل. to move house یا to get change یعنې کور تغییرول، نوی کور ته وتل، هغو ته umziehen ویل کېږي. همدارنګه vorbereiten یعنې آمادګي نیولو ته ویل کېږي، یا چمتووالی نیول، یا to prepare یا آمادګي نیول، یا vorbereiten. همدارنګه waschen sich دا پرېمینځل،
پریمینځل یا to wash ته ویل کیږي. همدارنګه ویکن دا بیداریدل ته ویل کیږي. ویکن یعنی بیداریدل to wake. همداشان ویگن یعنی وزن کول ته ویل کیږي. یو شی تلل وزن کول دا د انګلیش ترجمه ده ورسره نو وزن کول ته ویگن وایي. سونیمن یعنی وده کول یا لویدل ته ویل کیږي یا to grow دا د انګلیش ترجمه ده لویدل وده کول یا سونیمن. همدارنګه ادرسه ادرس ته ویل کیږي یا پته یا address په انګلیش کې هم ورته address ویل کیږي یا ادرسه په جرمني یا الماني ژبه کې ورته ویل کیږي. الټه څه ته ویل کیږي؟ عمر ته ویل کیږي. الټه یعنی عمر یا age په انګلیش کې age یعنی عمر. همدارنګه بات هیري ته ویل کیږي یا beard یا هیره یا همدارنګه په جرمني ژبه کې بات. بغیله عینکو ته ویل کیږي یا چشمې عینکې یا glasses. فامیلین نامه کورنی نوم اخرین نوم یا تخلص ته ویل کیږي. درې سره عیني مطلب ده یا surname په انګلیش کې ورته ویل کیږي. surname یا فامیلین نامه یا تخلص. همدارنګه گبوتس تاگ ورځ اوت یعنی ځای نو د پیدایښت ورځ او ځای یعنی birth day and place یعنی کومه ورځ او چیرته پیدا شوي یاست. گبوتس پیدایښت تاگ ورځ کومه ورځ او اوت یعنی چیرته کوم ځای کې. هایمت څه ته وایي؟ کور ته. هایمت کور یا هوم. هایمتلند بیا د اوسېدلو کنټري یا ملک ته ویل کیږي هایمتلند. همدارنګه هایمتفارت یا هایمویګ دا بیا د کور لارې ته ویل کیږي. هایمتفارت یعنی د کور لاره یا هایمویګ یعنی کور ته لاره. د کور لاره دا د انګلیش ترجمه ده ورسره د کور لاره. همدارنګه هایغاټن واده کولو ته ویل کیږي. واده کول to marry یعنی واده کولو ته څه وایي؟ هایغاټن. همدارنګه هایسن یعنی نومیدل to be called یعنی یو شي نوم لرل. لیډیخ مجرد ته ویل کیږي. لیډیخ یعنی مجرد چا چې واده نه وي کړی. مجرد سینګل یا unmarried مجرد. همدارنګه لیبر یا لیبر دا د نارینه لپاره ده یعنی مذکر وي محترم. او لیبه یعنی محترمه یا ګران او ګرانه. لیبه دا د ښځې ده له ښځې لپاره استعمالول کیږي او لیبر دا د سړي لپاره یعنی ډیر ګران یا ګرانه. ګران یا محترم او ګرانه یا محترمه. همدارنګه verheiratet څه ته ویل کیږي؟ یعنی واده شوی یعنی چا چې واده کړی وي verheiratet. verlobt یعنی نامزاد ته ویل کیږي. نامزاد یا engaged یا نامزاد ته څه ویل کیږي په جرمني ژبه کې؟ verlobt. همدارنګه versprechen یعنی واده کول یا to promise یعنی واده کولو ته څه ویل کیږي؟ versprechen. فونامه اولنی نوم ته ویل کیږي یا مخکنی نوم ته یا first name. اولنی نوم یا مخکنی نوم ته فونامه او وروستنی نوم یا اخیرنی نوم ته څه ویل؟ فامیلین نامه یا ناخنامه. همدارنګه alt یا altmodisch هر یو سیمه ضروري تاسو ویلای شئ یا زوړ ته ویل کیږي یا old fashioned. altmodisch یعنی old fashioned یعنی زوړ مود. همدارنګه angenehm خوشحاله ته ویل کیږي یا خوندور یا pleasant یعنی enjoyable یا angenehm یعنی خوشحاله. Ängstlich دا څه ته ویل کیږي؟ په قهر یا په غوسه یا anxious نو په قهر یا په غوسې والا ته English ویل کیږي. berühmt یعنی مشهور ته ویل کیږي. berühmt مشهور یا famous یا مشهور ته څه ویل کیږي؟ berühmt. همدارنګه
بلود یا جم دا څه ته ویل کېږي احمق یا کمکل یا stupid نو stupid ته په جرمني ژبه کې بلوت یا جم ویل کېږي بیوزه یعنی قهرجن ته ویل کېږي یا غوسهناک قهرجن یا غوسهناک یا angry همدارنګه ډیک مزي یا چاغ ته ویل کېږي یا fat and thick دا ډیک یعنی مزي چاغ نو دوف هم احمق لوده یا کم عقل ته ویل کېږي هم stupid همدارنګه ehrlich وفادار یعنی honest وفادار ernst بیا جدي ته ویل کېږي ernst یعنی جدي یا serious یا جدي ته څه ویل کېږي ernst fleißig کوششي زیارکښ ته ویل کېږي hard working یا کوششي fleißig همدارنګه frisch چالاک ته ویل کېږي چالاک همدارنګه دا د انګلیش ترجمه ده Freud بیا څه ته ویل کېږي Freud دا خوښي خوند یا joy ته ویل کېږي خوند مزه خوښي یا خوشحالي یا Freud همدارنګه furchtbar دا خراب ته ویل کېږي یا ناوړه یا awful خراب ناوړه یا furchtbar geduldig صبرناک یا با حوصله یا حوصله صبر یا patient دا صبرناک یا با حوصله یعنی څوک چې حوصله لري geduldig همدارنګه gefallen خوښولو ته ویل کېږي یا to like یا څه شی خوښول نو gefallen gemütlich دا آرامه ته ویل کېږي یا cozy یا cheery نو دا آرامه یا gemütlich یعنی آرام بخش ته ویل کېږي groß یعنی غټ ته ویل کېږي یا tall یا جګ ته هم ویل کېږي groß همدارنګه größe یعنی لویوالی یا اندازې یا size height of people یعنی یو چا د یو نفر جګوالی ته هغه ته größe ویل کېږي حسم یعنی نفرت کول نفرت لرل to hate یعنی نفرت لرل hässlich بدشکله بدقواره ته ویل کېږي ugly نو ugly ته جرمني ژبه کې hässlich ویل کېږي همدارنګه hilfsbereit یا hilfsreich دا کومکی ته ویل کېږي دا هم سره د انګلیش ترجمه ده یعنی hilfsbereit یا hilfsreich همدارنګه klein کوچنی ته ویل کېږي کوچنی یا کم یا small in short دای klein همدارنګه klug با استعداد ته ویل کېږي لایق ته ویل کېږي یا ځیرک ته یا clever نو هغه ته klug ویل کېږي komisch یعنی د خندا وړ یا ټوکې ته ویل کېږي یا funny komisch همدارنګه kurz یا kurz دا لنډ یا کم ته ویل کېږي یا short Laune gute Laune یا schlechte Laune یعنی ښه طبیعت ښه موډ یا بد موډ یعنی موږ وایو اکثر وخت پښتو کې ښه تندی یعنی ورین تندی خوشحاله څیره یا همدارنګه schlechte Laune یعنی بد تندی بده څیره بد قواره بې موډه بې طبیعته همدارنګه laut یعنی په لوړ غږ په زوره یا noisy and loud نو هغه ته په زوره یا لوړ غږ چې لري هغه ته laut ویل کېږي laut همدارنګه لوکیخ یعنی ګونج ته ویل کېږي یو څه شی ګونج وي curly مثلا ویښتان ګونج ویښتان وي نو لوکیخ lustig دا هم د خندا وړ یا خندونکي ته ویل کېږي یا funny lustig همدارنګه merkwürdig ناآشنا یا funny یا همدارنګه strange ته ویل کېږي یعنی ناآشنا merkwürdig mittelgroß یا mittellang دا مابین ته ویل کېږي average یا medium یا average یعنی مابین نو mittelgroß müde یا ermüdend دا څه ته ویل کېږي خسته یا ستړی یا tiring یعنی ستړی کوونکی دا ستړی کوونکی دا müde ستړی ermüdend دا ستړی کوونکی
müde ستړی. nervous یعنی ناامیده یا nervous په انګلیش کې ورته ویل کېږي nervous یعنی ناامیده. neat پاک ښه ته ویل کېږي یا nice. ordentlich منظم یا په ترتیب ته ویل کېږي. دا د انګلیش ترجمه ده. منظم یا با ترتیبه ته ordentlich ویل کېږي. همدارنګه پیښ یعنی افسوس یا درد ته هم ویل کېږي یا ځینې وخت قسمت ته ویل کېږي. دا د انګلیش ترجمه ده یعنی بد قسمت یعنی bad luck یعنی یا افسوس کوو یا بد قسمتی افسوس کوو یا نو هغه ته پیښ یعنی افسوس. غایښ یا غایش د آباد یا پیوړي ته ویل کېږي یا rich یعنی آباد. sanft د نرم یا ملایم په معنا ده. sanft او یا هم په انګلیش کې ورته soft and gentle ویل کېږي. sanft. zat مور ته ویل کېږي یا full. همدارنګه دا د انګلیش ترجمه ده. sauber پاک ته ویل کېږي یا clean. sauber. scharf یا sharp دا تیره یا تیز ته ویل کېږي. دا د انګلیش ترجمه ده sharp یعنی تیز. chic ځلان ته ویل کېږي یا smart. د مثال په ډول ځینې کالي جامې هغه smart وي یا chic وي. همدارنګه schlank ډنګر ته ویل کېږي یا slim یعنی مزینه وي. schmutzig ناپاک یا خیرن ته ویل کېږي. دا خیرن ده ناپاک یا dirty. خیرن ناپاکه یا dirty ته schmutzig. همدارنګه شوشتن دا شرمېدونکي ته ویل کېږي یعنی څوک شرمېږي یا shy. همدارنګه stark قوي ته ویل کېږي یا طاقتور یا strong. طاقتور یا قوي stark. streng جدي ته ویل کېږي. streng یا strict یا streng یعنی جدي. tot یعنی مړ ته ویل کېږي tot یا د انګلیش ترجمه ده tot. traurig خفا یا ناخوښه یا sad. همدارنګه unordentlich یا unordentlich ناپاک ته ویل کېږي. دا د انګلیش ترجمه ده ورسره. نو unordentlich یا unordentlich دا ناپاک ته ویل کېږي. همدارنګه unrecht haben یعنی غلط یا څوک غلط وي. unrecht haben یعنی to be wrong یعنی غلط. verstehen sich یا verstehen sich دا پوهېدل ته ویل کېږي. پوهېدل یا to understand دا د انګلیش ترجمه ده. پوهېدل یا verstehen sich. Anzug یعنی رسمي جامې ته ویل کېږي یا suit. رسمي جامې یا suit دا د نارینه‌و لپاره ده. همدارنګه armband یا armband هو یعنی armband څه ته ویل کېږي. لاسبند یا کنګال یا bracelet یا ځینې وخت ویلی شو چې wrist watch یا اوه. نو armband لاسبند یا کنګال ته ویل کېږي. همدارنګه BH یا Büstenhalter یا د بس تمځای ته ویل کېږي یا bus stop. نو که چیرته تاسو BH یا BH چیرته ولید Büstenhalter یا BH هغه د بس تمځای ته ویل کېږي. همدارنګه Gürtel یعنی کمربند ته ویل کېږي یا belt. Halskette یعنی غاړګۍ ته ویل کېږي. غاړګۍ necklace د ښځو لپاره غاړګۍ Halskette. Hals غاړې ته ویل کېږي. Hals غاړه کټه یعنی غاړګۍ. Halskette یعنی غاړګۍ ته. Handschuhe یعنی دستکش. Handschuhe یعنی دستکش دا د انګلیش ترجمه ده. Handtasche د لاس بکس ته ویل کېږي. دا په انګلیش کې ورته وایي د لاس بکس. همدارنګه hemd شرټ ته ویل کېږي. شرټ یعنی کوم چې لاسونه نه لري یا شرټ. هوزه پتلون ته ویل کېږي یا trousers. هوزه hot خولۍ ته ویل کېږي. دا په انګلیش کې ورته وایي hot. یکه جاکټ ته ویل کېږي. دا د انګلیش ترجمه ده یکه. کلاید کمیس ته وایي. کلاید کمیس یا dress. کلایده یا کلایدون دا هم جامې یا clothes یا clothing. دا clothing ده او دا کلایده یعنی جامې دي. همدارنګه کوسټیوم دا څه ته ویل کېږي. کالي یا جامې دا د ښځو لپاره وي. کوسټیوم.
همدارنگه کرافاتا یا شلیپس یا کرافاتا دا نیکتایی ته ویل کیږي یا ټای. نیکتایی ته کرافاتا یا شلیپس ویل کیږي. شلیپس یا کرافاتا. همدارنگه مانتل دا کوټ ته ویل کیږي غټ کوټ مانتل. موده یا مودش دا مود یا فیشن ته ویل کیږي. فیشن یا فیشنیبل یا مودش. همدارنگه میوتسه دا د یخ خولۍ ته ویل کیږي. ناخهمد یا ناخت دا د خوب کالی دی یا د شپې جامې دی یا نایت ډریس ده. هغو ته ناخت همد ویل کیږي. همدارنگه اوغینګه دا غوږوالۍ یا لښتیو ته ویل کیږي. دا په انګلیش کې ورته وایي غوږوالۍ یا لښتۍ یا اوغینګه. پافیوم دا عطرو ته ویل کیږي. پافیوم یا پرفیوم دا عطرو ته ویل کیږي. دا په انګلیش کې ورته وایي. همدارنگه پولی دا یا پولاور دا گنجی ته ویل کیږي. پولی یا پولاور. غوک لمن ته ویل کیږي. غوک لمن یا سکرټ. همدارنگه شال دستمال ته ویل کیږي یا سکارف یا شال. شلافنڅوک یعنی موږ تاسو ورته وایو پرتوګ یا دا په انګلیش کې ورته ویل کیږي پرتوګ شلافنڅوک. همدارنگه شو یعنی بوټونه. بوټونه دا په انګلیش کې شوز دی. زوکا یعنی جرابی یا سوک. شټیفل دا بوټ یا څپلک ورته ویل کیږي یا څپلۍ یا څپلکې شټیفل. همدارنگه تاشه یا اینکاufstasche دا بټوې ته ویل کیږي یا جیب ته. په انګلیش کې ورته پاکټ یعنی جیب. بیگ هغه بیگ شاپینګ بیگ یعنی د شاپینګ والا بکس کوچنی بکس. همدارنگه tragen اغوستلو ته ویل کیږي یا راوړلو ته یا ویر اغوستل. trainingsanzug یعنی د تمرین کالیو ته ویل کیږي. دا په انګلیش کې ورسره ترجمه ده. trainingsanzug یعنی د ټرینینګ کالی یا د تمرین جامې یا کالی. همدارنگه Arbeitszimmer یعنی د کار کوټه. همدارنگه بک اوفن یعنی تنور ته ویل کیږي. بک اوفن یعنی تنور. دا په انګلیش کې ورسره ترجمه ده. همداشان بادوانه یعنی غسلخانه ته ویل کیږي. غسلخانه. او بادتسیمه یعنی حمام یا باتروم. دا هم یعنی حمام یا کولای شي غسلخانه هم ورته وایاست. بیوشه یعنی د کتابونو تاخچه هغه ځای چې په کوم کې کتابونه ایښودل کیږي یا بوک کیس. همدارنگه بوده یعنی ځای یا شټال یا کوټې ته ویل کیږي. دا یو سره د انګلیش ترجمه ده. ډیکه چت ته ویل کیږي. چت یا سیلینګ. همدارنگه ډیله یعنی دهلیز یا هال ته ویل کیږي یا entrance of a house یعنی د یو کور ته د داخلېدلو لاره د ورتګ لاره. دوشه شاور ته ویل کیږي یا شاور. همدارنگه دوشن څه ته ویل کیږي. حمام کول یا شاور کولو ته ویل کیږي یا to have a shower. حمام کول یا شاور کول یا دوشن. ein Familienhaus یعنی مستقل کور ته ویل کیږي یعنی detached house یعنی مستقل کور. electrohead یعنی برق پخوونکی یا electric cooker. همدارنگه erdgeschoss یعنی د ځمکني منزل یعنی اولنی منزل ته ویل کیږي کوم چې د ځمکې په سر وي یا ground floor یا erdgeschoss. همدارنگه Esszimmer یعنی د مړۍ خوړلو کوټه یا dining room د مړۍ خوړلو کوټه یا Esszimmer. همدارنگه فینسټر کړکۍ ته ویل کیږي یا window. فلور یعنی دهلیز یا هال. فوسبودن یعنی منزل یا فلور ته ویل کیږي. منزل یعنی فوسبودن. همدارنگه گاردینا یعنی پرده یا curtain.
ګاردینه یا ګاردینه. همدارنګه ګارټن یا ګارټن دا سرای یا باغ ته ویل کیږي یا ګارډن. همدارنګه ګاز هیډ یعنی ګاز پخوونکی کوم یو څه ګاز لري یا ګاز کوکر. همدارنګه هابیوسټ یعنی د ویښتانو برش. دا اوس د انګلیش ترجمه ده. ویښتان بیوسټ یعنی برش یا د ویښتانو برش. همدارنګه هاندټوخ یا بادټوخ څه ته ویل کیږي؟ ځان پاک یا ټاول یا باد ټاول. هاندټوخ. همدارنګه هایټسونګ یا سنټرال هایټسونګ یا مرکز ګرمۍ ته ویل کیږي یا هیټینګ سنټرال هیټینګ. همدارنګه کام یعنی لمانځ ته ویل کیږي کوم یو چې د ویښتانو لمانځولو لپاره کارول کیږي. دا اوس د انګلیش ترجمه ده. همدارنګه کیمن یعنی ویښتان لمانځ کول یا to come here یعنی ویښتان لمانځ کول. کیسن بالښت ته ویل کیږي بالښت. دا اوس د انګلیش ترجمه ده. همدارنګه کلایډشرانک یعنی د غټ الماری یا د کالیو الماری یا واردروب. دا یعنی غټ الماری. همدارنګه کلینګل یعنی د دروازې زنګ یا د برو زنګ ته ویل کیږي یا ډور بیل. کلینګل. همدارنګه کنوف یعنی بټن ته ویل کیږي بټن. کنوف. کولشرانک یعنی یخچال ته ویل کیږي فریج. همدارنګه لامپا څراغ ته ویل کیږي لامپا څراغ. همدارنګه لیخت روښنایي ته ویل کیږي یا رڼا یا څراغ لایټ. همدارنګه میکروویلن هیډ یعنی کم برقي پخوونکی ماشین یا د برق پخوونکی ماشین یا مایکروویو ته ویل کیږي. همدارنګه میوبل یعنی چوکۍ میز فرنیچر ته ویل کیږي. همدارنګه میوبلیټ یعنی سمبال شوی یا فرنیشت کور. میوبلیټ یعنی فرنیشت. همدارنګه اوبن یعنی پورته یا بره ته ویل کیږي یا at the top یا upstairs. پلانتسن یعنی ونې یا پلانت ته ویل کیږي ونې پلانتسن. همدارنګه غاسن یعنی چمن ته ویل کیږي. دا ورسره په انګلیش ده غاسن یعنی چمن. همدارنګه غیګال تاخچې یا شلف ته ویل کیږي غیګال. غایا یعنی قطار یا رو ته ویل کیږي غایا. همدارنګه غاین هاوس یعنی د پنجره کور کوم یو چې پنجرې لري یا ټیرست هاوس. شلافزیمه یا شلافراوم یا شلافزیمه دا د خوب کوټې ته ویل کیږي یا بیډروم یا خوابګاه. همدارنګه شلوسل یعنی کنجي ته ویل کیږي یا چاپی یا کی یا بوند هم ورته ویل کیږي یا رنګ. شغنک الماری ته ویل کیږي الماری یا شغنک دا په انګلیش کې ورته ویل کیږي. زایفه صابون ته ویل کیږي زایفه صابون. دا اوس د انګلیش ترجمه ده. زیسل کاوچ ته ویل کیږي زیسل یا arm chair زیسل. زوفا یعنی صوفه. دا د انګلیش ترجمه ده سره. شپول بیکن د لاس مینځلو ځای یا سینک ته ویل کیږي چیرته چې لاس وینځي یا لوښي وینځلی شي. همدارنګه شپول ماشین یعنی د لوښو مینځلو ماشین یا ډیش واشر چې کوم یو چې لوښي مینځي. شټاک یعنی منزل ته ویل کیږي یا پل منزل. مثلا ایسټن سټاک یعنی په اولنی منزل کې یا په لومړي منزل کې. یا دا ورسره د انګلیش ترجمه ده د مثال په ډول on the first floor یعنی په اول منزل یا په اول چت کې یا په اول پل کې. نو شټاک منزل یا پل ته ویل کیږي. همدارنګه شټوفه زینې ته ویل کیږي یا سټیپ یا لیول. شټوفه. شټول چوکۍ ته ویل کیږي شټول چوکۍ.
ټابلیټ یعنی پتنوس ته ویل کیږي دا سره د انګلیش ترجمه ده ټابلیټ. همدارنګه ټاپیټا د دیوال کاغذ ته ویل کیږي یا وال پیپر ټاپیټا. او ټیپش غالۍ ته ویل کیږي یا کارپیټ غالۍ یا ټیپش. همدارنګه ټیغاسه پنجرې ته ویل کیږي دا سره د انګلیش ترجمه ده ټیغاسه. ورپسې ټیف ژور یا عمیق ته ویل کیږي دا د انګلیش ترجمه ده سره ټیش میز ته وایي. او ټیشټوخ یعنی د میز پوښ ته ویل کیږي د میز پوښ یا ټیبل کلوث. همدارنګه ټولیټن پاپیا یعنی تشناب کاغذ ته ویل کیږي یا ټویلټ پیپر. ټوف دیګ یا بخار ته ویل کیږي. همدارنګه دا سره د انګلیش ترجمه ده ټغیپه زینې یا سټیرز ته ویل کیږي ټغیپه. ټوخ یعنی کپړه یا کلوث. ټوه ور یا دروازې ته ویل کیږي یا ډور. همدارنګه اونچن یعنی لاندې د لاندې at the bottom یعنی لاندې یا downstairs. فوهانګ یعنی پرده یا curtain فوهانګ. واند یعنی دیوال دا سره د انګلیش ترجمه ده یعنی داخلي دیوال مثلا د مثال په ډول interior. واش بیکن یعنی د منځلو تشت یا واش بیسن د منځلو لپاره کارول کیږي. همدارنګه ویشه د کالیو مینځلو ته ویل کیږي ویشه یا لانډري یا واشینګ د کالیو مینځل. ورپسې واش کوشه یعنی د کالیو مینځلو ځای یا کوټه یا لانډري یا یوټیلیټي روم. دا په انګلیش کې ورته لانډري ویل کیږي لانډري یا واش کوشه. همدارنګه واش ماشینه د کالیو مینځلو ماشین ته ویل کیږي واش ماشینه. واسهان دا نلکې ته ویل کیږي یا ټیپ. ویکا یعنی د بیدارولو ساعت الارم کلوک. وونسیما د اوسېدلو کوټې ته ویل کیږي یا لیوینګ روم. بریف خط ته ویل کیږي بریف یا لیټر بریف. بروده یعنی ورور یا برادر ورور. کوزین فیټا او کوزینا. کوزین فیټا کوزینا دا څه ته ویل کیږي یعنی د کاکا یعنی تر د ماما ترور زو یا لور. مثلا کوزینا یعنی لور او کوزین یعنی زوی د ماما زوی یا د کاکا زوی یا هم د تر زوی. همدارنګه ډامه یعنی ښځې ته ویل کیږي ښځه دا سره د انګلیش ترجمه ده. ایفرو ایمن همدارنګه ایپا یعنی ښځه میړه یا هم جوړه یعنی دواړه. وایف هازبند یا میرید کپل یعنی ایفرو ښځه ایمن میړه ایپا یعنی جوړه ښځه او میړه. Einzelkind یعنی یوازینی ماشوم only kind یوازینی ماشوم Einzelkind. همدارنګه Eltern یعنی مور پلار یا والدین Eltern مور پلار یا والدین یا parents. همدارنګه انکل او انکلین. انکل یعنی لمسی انکلین یعنی لمسی انکل او یعنی مذکر انکلین یعنی لمسی یعنی مؤنث یا grandson او granddaughter. همدارنګه ایواکسینا یعنی ځوان یا بالغ adult ایواکسینا. فامیلیا یعنی کورنۍ ته ویل کیږي دا سره د انګلیش ترجمه ده فغو یعنی د ښځې لپاره کارول کیږي فغو یعنی ښځه یا خانم ښځه خانم دا سره د انګلیش ترجمه. همدارنګه فرویلاین یعنی ځوانه ښځه ځوانه ښځه او دا سره د انګلیش ترجمه ده. فرویند یا فرویندن. فرویند یعنی انډیوال ته ویل کیږي سړی انډیوال او فرویندن یعنی انډیواله مؤنث یعنی ښځه یعنی موږ ویلی شو چې بای فرینډ فرویند او فرویندن یعنی ګرل فرینډ
یعنی boyfriend او یا هم girlfriend یا انډیوال freund انډیوال freundin انډیواله. Geschwister ورور او خور یعنی ورور او خور ته ویل کیږي ورور او خور Geschwister. همدارنګه großvater großmutter großvater یعنی نیکه ته ویل کیږي او großmutter یعنی انا ته ویل کیږي. دا اوس د انګلیش ترجمه ده نیکه او انا یا نیا. Younger یعنی ځوان هلک یا ځوان یا هلک ځوان. Leute یعنی خلق یعنی خلق ته ویل کیږي یا هم Menschen یعنی خلق people خلق یا خلق یا Menschen Leute. Mädchen یعنی جنۍ ته ویل کیږي جنۍ یا girl جنۍ. همدارنګه männlich یعنی نارینه männlich. Mutter یعنی مور ته ویل کیږي همدارنګه ورته ویلی سي موټي یعنی لکه موږ چې وایو چې مور یا ادې نو موټه یعنی مور موټي مثلا ادې. همدارنګه ناخبه همسایه او ناخبغن یعنی همسایه یا ګاونډی یعنی همسایه ناخبه همسایه نارینه ناخبغن یعنی همسایه ښځه. همدارنګه دا اوس د انګلیش ترجمه ده نیفه یعنی وراره ته ویل کیږي نیفه وراره. دا اوس په انګلیش ده نیفه وراره. او نیخته یا نیخته وريرې ته ویل کیږي یا نیس. همدارنګه اونکل تر ته ویل کیږي اونکل په جرمني ژبه کې تر ته وایي اونکل یا د پلار ورور اونکل یعنی تر یا د پلار ورور یا انکل. همدارنګه اوپا نیکه ته ویل کیږي نیکه او اوما انا یا نیا ته ویل کیږي. großvater هم نیکه ته ویل کیږي اوپا هم نیکه ته ویل کیږي. großmutter هم انا ته ویل کیږي یا نیا ته او اوما هم نیا ته ویل کیږي یعنی اوما او großmutter یو څه دي او großvater او اوپا عین څه دي. همدارنګه شویسته خور ته ویل کیږي شویسته یعنی خور یا sister. همدارنګه زون یعنی زوی ته ویل کیږي. دا یې په انګلیش ترجمه ده زون یعنی زوی. همدارنګه تانته ترور ته ویل کیږي یا خاله ترور یا خاله تانته یا انت ترور یا خاله. همدارنګه توخته یا توخته لور ته ویل کیږي یا daughter. همداشان فاتا پلار یا فاتی هم یعنی ابا موږ وایو چې ابا فاتی یعنی ابا او فاتا یعنی پلار دواړه عین څه دي یو معنا لري. دا هم سره په انګلیش ته مختلفو شکلونو ویلی سي. verwandte یعنی خپلوان یا رشته دارانو ته ویل کیږي یا relatives نو هغوی ته verwandte. weiblich یا weiblich یعنی زنانه‌ای یا زنانه یا ښځینه یا female. همدارنګه څفلینګه یعنی دوهګونی یا جوړې یا twins یا هغه ماشومان چې یو ځای پیدا شوي وي څفلینګه یعنی دوهګونی. füttern یعنی تغذیه کول یا غذا ورکول یا to feed. مثلا تاسو حیواناتو ته پیشو یا سپي ته یا همدارنګه هغوی تغذیه کوئ یا مرغانو ته دانه ورکوئ هغو ته وایي füttern یعنی تغذیه کول. همدارنګه هازه یعنی سوی ته ویل کیږي. دا ورسره د انګلیش ترجمه ده سوی یا هازه. هوند یعنی سپي ته وایي یا dog هوند. همدارنګه کنینشن یا کنینشن دا سوی ته ویل کیږي یا rabbit. نو دا کنینشن یا کنینشن دا د کوچني سوی په نسبت باندې لږ غټ وي. کاتسه یعنی پیشو یا پیشي ته ویل کیږي یا کیت. همدارنګه کو غوا ته ویل کیږي یا کاو کو. فید څه ته ویل کیږي اس ته فید یعنی اس. دا ورسره د انګلیش ترجمه ده فید. شاف یعنی پسه ته ویل کیږي پسه. همدارنګه شیلدکروته یعنی کشپ ته ویل کیږي. دا ورسره د انګلیش ترجمه ده شیلدکروته. شلانګه شټین یا مار ته ویل کیږي مار ته شلانګه.
یا Haustier دا کورنی حیوانات. تیا یعنی کورنی حیوانات یا animal pet. همدارنگه فوگل مرغ ته ویل کیږي. فوگل مرغ یا bird. Backstein یعنی خښت ته ویل کیږي. خښته یا brick. همدارنگه baumwolle پنبې ته وایي. پنبه یا cotton. Holz لرګي ته ویل کیږي. Holz. کوله دا کولې ته ویل کیږي. کولې ته. همدارنگه Kunststoff پلاستیک ته ویل کیږي. پلاستیک. Kunststoff یعنی پلاستیک. Leder یعنی چمړې ته ویل کیږي. Leder چمړه یا leather یا leather چمړه. همدارنگه metal فلز ته ویل کیږي. الماس یا metal. Seide ورېښم ته ویل کیږي. ورېښم یا silk ورېښم یا Seide. Stahl steel ته ویل کیږي یا steel. Stein ډبره یا stone. Stein ډبرې ته ویل کیږي. Stoff یعنی مواد یا material. Stoff. Wolle وړیو ته ویل کیږي. Wolle یعنی وړی. دا سره د انګلیش ترجمه ده. Blau یعنی آبي رنګ ته ویل کیږي. Blau یا blue په انګلیش کې ورته ویل کیږي blau. په جرمني ژبه کې آبي یعنی آبي رنګ. Bunt روښانه رنګ ته ویل کیږي یا bright color. Farbe رنګ ته ویل کیږي یا color یا هم paint. Farbe. Gelb ژیړ رنګ ته ویل کیږي یا yellow. Gelb. همدارنگه grau خاکی رنگ ته ویل کیږي یا grey. grau. grün یعنی شین رنگ یا green. hell روښانه ته ویل کیږي. روښانه. همدارنگه دا یو سره د انګلیس ترجمه ده. همدارنگه لیلا ارغواني رنگ ته ویل کیږي یا purple. او غوزه ګلابي رنگ ته ویل کیږي یا pink color. همدارنگه غوټ سور رنگ ته ویل کیږي. غوټ یا red. Schwarztor دا سره د انګلیش ترجمه ده. Silber یعنی سیلوري رنگ ته ویل کیږي یا silver یعنی سیلوري رنگ ته silber. همدارنگه abnehmen وزن کمولو ته وایي. abnehmen یعنی وزن کمول. to lose weight. altmodisch یعنی زوړ ماډل یا old fashioned. ändern یعنی تغییرولو ته ویل کیږي. ändern یا to change. anprobieren یعنی امتحانولو ته ویل کیږي یا to trial. همدارنگه anschalten چالانول یا روښانه کول یا to switch on یعنی anschalten. ärgerlich یعنی تکلیف ورکول یا زبرول یا annoying ته ویل کیږي یعنی زبرول یا تکلیف ورکول. ärgern یا ärgern دا په غوسه کولو یا په تکلیف ورکولو په معنا ده یا to annoy. همدارنگه artig څه ته وایي. ښه اجرا یا ښه یا well behaved یعنی ښه اجرا کول. artig. پسې aufgeregt یعنی خوشحال ته ویل کیږي یا excited یا aufgeregt. همدارنگه aufschließen یعنی خلاصول یا to unlock. ausschalten یعنی بندولو ته ویل کیږي. بندول یا to switch off. همدارنگه begießen ونو ته اوبه ورکول. begießen یا to water. همدارنگه braut ناوې ته ویل کیږي یا bride ناوې ته. او bräutigam یعنی زوم یا groom ته ویل کیږي. braut ناوې یا bride. همدارنگه bräutigam زوم ته ویل کیږي. bewundern دا څه ته ویل کیږي یعنی ستایل صفت کول یا to admire. Beziehung یعنی اړیکه لرل یا ارتباط لرل یا relationship یعنی په اړیکه کې کېدل یعنی اړیکه لرل یعنی یو څوک دوست لرل
echt څه ته ویل کیږي حقیقي واقعي همدارنګه Eigenschaft یعنی ځانګړتیا یا quality یا characteristic Eindruck تاثیر یا احساس ته ویل کیږي Eindruck یا impression erscheinen څه ته ویل کیږي ښکاره کیدل یا to appear یا erscheinen Finsterladen یعنی شټر ته ویل کیږي یا د دروازې هغه شټر یعنی شټر ته ویل کیږي کوم یو چې د دروازې بندولو نه وروسته بندېږي یعنی شټر همدارنګه Fernbedienung یعنی ریموټ یا ریموټ کنټرول ته ویل کیږي همدارنګه Freundschaft یا ملګرتیا ته ویل کیږي یا Friendship یا Freundschaft Gedächtnis خاطره یادونو ته ویل کیږي یادونه خاطره یا memory Gedächtnis همدارنګه Gefahr یا gefährlich یا Gefahr خطر ته ویل کیږي خطر او gefährlich یعنی خطرناک یا danger خطر dangerous خطرناک همدارنګه geschieden یعنی طلاق شوی geschieden یا divorced Geschlecht جنسیت ته ویل کیږي یعنی gender Geschlecht همداشان getrennt یعنی جلا ته ویل کیږي separated getrennt Gewicht یعنی وزن ته یا weight Gewicht gütig Freundschaft څه ته ویل کیږي یعنی مهربانه ملګرتیا یا kind gütig Freundschaft ملګرتیا ته ویل کیږي gütig یعنی مهربانه یعنی زړه‌سواده یا ښه همدارنګه heizen ګرمولو ته ویل کیږي یا to heat heizen Jahrhundert دا څه ته ویل کیږي سلیزه یا سل کاله یا century کیبل ته ویل کیږي یا کیبل یا wiring کیفیح څه ته ویل کیږي قفس ته یا کیج یعنی کوم یو چې د مرغانو ساتلو لپاره کارول کیږي یا کیفیح یعنی قفس کلایمانلاګه د هوا تغیرونکي ته ویل کیږي یا air conditioning کلوفن یعنی ټکولو ته ویل کیږي یو ور دروازه ټکول کلوفن یعنی to knock کلوفن همدارنګه König یعنی پاچا یا king Königin یعنی ملکه یا queen Krug یعنی جگ یا کوزې ته ویل کیږي کوم یو چې د اوبو څښلو یا د اوبو ایښودلو لپاره کارول کیږي Krug همدارنګه Lächeln یعنی تبسم کولو ته ویل کیږي یا to smile لرل Lächeln همدارنګه lächerlich یعنی خندروی یا سخی ته هم ویل کیږي یا ridiculous همدارنګه لاګه حالاتو ته یا situation ته ویل کیږي لاګه Lärm یعنی شور یا ځواک یا noise ته ویل کیږي lebhaft ژوندی یا دا ورسره د انګلیش ترجمه ده یعنی ژوندی nennen یعنی to call to name یا نومولو ته ویل کیږي نومول یا بلل nennen neugierig یعنی کنجکاو ته ویل کیږي یعنی د فکر وړ شخص کنجکاو curious دا ورسره د انګلیش ترجمه ده یعنی کنجکاو شخص یا neugierig همدارنګه Persönlichkeit یعنی شخصیت یا personality نو personality یا شخصیت ته Persönlichkeit ویل کیږي همدارنګه Puppe یعنی ناوکۍ ته ویل کیږي د ساتیري ناوکۍ یا ډول همدارنګه Quadratmeter یعنی متر مربع یعنی square meter یا متر مربع یا Quadratmeter Reißen څیرې کولو ته ویل کیږي یا څیرې کول یا to tear مثلا یوه ورقه څیرې کوي همدارنګه Reißverschluss څه ته ویل کیږي چین یا زیپ ته ویل کیږي چین Reißverschluss همدارنګه
غودي قهرجن ته ویل کیږي قهرجن یا همدای په انګلیش کې سره ترجمه ده همدارنګه rücksichtslos یعنی بے پروا یا careless ته ویل کیږي sanft نرم یا gentle ته ویل کیږي schluss بندولو ته ویل کیږي یا قلفول یا lock یعنی بندول او schminken sich یعنی میکاپ کولو ته ویل کیږي ښایسته کولو ته ویل کیږي یا to put on makeup او schmuck یعنی زیورات یا jewelry ته ویل کیږي یا ظواهرات یا زیورات یا schmuck همدارنګه schublade دخل ته ویل کیږي یا drawer دخل کوم یو څه پیسې کیږي یا نور کاغذونه یا اسناد کې ساتل کیږي یا شبلادن یعنی دخل ته ویل کیږي شواګه اوخی ته ویل کیږي شواګه یا د ښځې ورور یا brother in law یعنی شواګه د ښځې ورور ته ویل کیږي یا اوخی ته شویګرن یعنی خوښینې ته وایي یا د ښځې خور یا خوښینه یا sister in law شویګرن شواګه اوخی شویګرن یعنی خوښینه شوانګه یعنی حامله یا pregnant حاملې ته شوانګه ویل کیږي شوانګه همدارنګه شویګموټه یعنی خواښي ته ویل کیږي خواښي یا د ښځې مور یا mother in law دا په انګلیش کې ته ویل کیږي خواښي یا شویګموټه همدارنګه شویګفاټه څه ته ویل کیږي خسر یا د ښځې پلار محترم یا father in law یعنی په دې برخه کې ټول د مجردیزم مربوط لغاتونه تشریح کیږي درته همدارنګه sehr geehrte Herr یعنی ګران محترم ښاغلیه دا اغسی سره راسي دا د محترم یعنی نارینه لپاره او Herr محترم ته ویل کیږي او Frau یعنی اغلی یعنی محترمې د ښځې لپاره ده نو که تاسو وایاست د ښځې لپاره بیا څه وایاست sehr geehrte بغیر له اغنا Frau او که چیرته د نارینه لپاره بیا دا ټول ویل کیږي یعنی اغ هم سره راځي یعنی ګران محترم ښاغلیه او که چیرته Frau وي بیا ګران محترمې اغلی یا محترمې بیا Frau سره راځي بیا Herr نه کارول کیږي او دا اغ هم نو سره راځي یوازې دا راځي sehr geehrte Frau یعنی ګرانې محترمې اغلی یعنی ښځینه لپاره ده همدارنګه selbstständig یعنی خپلواک ته ویل کیږي یا independently یعنی خپلواک همدارنګه seltsam نااشنا ته ویل کیږي strange seltsam یعنی نااشنا همدارنګه senioren یعنی مشر یا senior citizen ته ویل کیږي یا مشر ته senioren همدارنګه شپیلکوشه یعنی د سامانالاتو خونه یا کوټه یا utility room کوم یو څه د مثلا د پخلنځي سامانالات یا سامان یا شیان هلته کې ایښودل کیږي همدارنګه شټیف مور ته ویل کیږي کوم یو څه د تا اصلي مور نه وي یعنی شټیف موټه بیا شټیف فاټه هغه پلار ته ویل کیږي کوم یو چې تا اصلي پلار نه وي ولې د تا مور نکاح سره کړې وي نو هغه ته بیا شټیف فاټه ویل کیږي همدارنګه شټرایټ بحث یا جنگ ته ویل کیږي یا مشاجره یعنی د خبرو بحث یعنی شخړه باندې بدلیږي دا سره د انګلیش ترجمه ده quarrel یا argument همدارنګه شټوم یعنی بیغږه بې صدا یا خاموش ته ویل کیږي یا silent یا mute ته ویل کیږي sympathisch څه ته ویل کیږي یعنی ښه یا زړهسواند یا nice په انګلیش کې ورته ویل کیږي sympathisch همدارنګه tastatur دا کیبورډ ته ویل کیږي یا کلیدي صفحه یا کیبورډ of computer نو tastatur همدارنګه taub کون ته ویل کیږي یا هم deaf Boden یعنی غالی فرش ته ویل کیږي د غالی فرش دا سره د انګلیش ترجمه ده یا fitted carpet
همدارنګه typisch boden یعنی هغه فرش یا غالۍ ته ویل کېږي کوم یو څه بسته سوی وي یا تریخ سوی وي هلته یا fitted carpet د کوټې د سطحې پورې بسته سوی وي یا بنده سوی وي. همدارنګه Traum د ارزو ارمان یا خوب یا dream ته ویل کېږي. همدارشان träumen بیا ارمان لرل یا dream لرلو ته ویل کېږي یا to dream. Verantwortung یعنی مسئولیت ته ویل کېږي. Verantwortung یعنی مسئولیت یا responsibility. همدارنګه Vergnügen یعنی خوشحالي ته ویل کېږي یا pleasure یا Vergnügen. Vergrößern دا غټولو ته ویل کېږي یا to enlarge یعنی یو شی غټول. Vernünftig دا څه ته ویل کېږي یعنی حساس یا د لید وړ ته وایي یا sensible یا reasonable. Verrückt یعنی لیونی یا مات یعنی لیونی verrückt. Vertrauen دا اعتبار ته ویل کېږي یا trust یعنی اعتبار. Weinen ژړلو ته ویل کېږي weinen یا to cry. weinen. Werkzeug یعنی په کار اچولو ته ویل کېږي implement یعنی په کار اچول په لار اچول یا werkzeug. Wintergarten یعنی محافظه کار ته ویل کېږي Wintergarten یعنی conservatory یا محافظه کار. winzig یعنی کوچنی یا کم ته ویل کېږي دا اوس د انګلیش ترجمه ده. Witwe یعنی کونډه ښځه یعنی ښځه کونډه ښځه witwe او witwa بیا کونډ سړی ته ویل کېږي. کونډ سړی کوم یو چا چې ښځه مړه سوې وي نو witwe کونډه witwa کونډ. Zornig یعنی په غوسه یا angry. Zornig یعنی په غوسه. Zufall یا zufällig دا تصادفی ته ویل کېږي یا by chance یعنی تصادفی. Zufall یا zufällig. همدارنګه zunehmen یعنی وزن اخیستلو ته یا وزن ډیرولو ته ویل کېږي یا to increase weight یا وزن اخیستل یا وزن ډیریدلو ته zunehmen ویل کېږي. اکا میدان ته وایي یا feld. همدارنګه آلی یعنی جاده یا لارې ته ویل کېږي یا avenue په انګلیش کې ورته ویل کېږي. باغ جریان ته ویل کېږي یا stream. باغ. bauen جوړولو ته ویل کېږي bauen جوړول to build. باوا دهقان ته ویل کېږي کوم یو څه سبزیجات میوه‌جات همدارنګه ونې هغه څه پالي هماغه ږدي بیا یې حاصلات راټولوي یعنی دهقان ته ویل کېږي. او باوغن یعنی دهقانه یعنی خزینه یعنی farmer همدا ده او دا خزینه ده. باونهوف یعنی کرونده یا فارم ته ویل کېږي باونهوف. او باوم ونې ته ویل کېږي. او بیگ غر یا غرونه یا mountain. او بلاټ ورقه یا کاغذ ته ویل کېږي یا piece of paper یعنی د کاغذ یوه ټوټه یا برخه. بودن میدان ته ویل کېږي یا ground. بوګسټایګ یا سړک یا پیاده رو ته ویل کېږي دا یو څه د انګلیش ترجمه ده. او بوس هالټه یعنی د بس تمځای یا استدګا یا بس سټاپ په انګلیش کې ورته ویل کېږي. نو تمځای د بس تمځای ته بوس هالټه شټیله. داغ چت ته ویل کېږي یا روف داغ. فیلد یعنی میدان فیلد دا اوس د انګلیش ترجمه ده. Einbahnstraße یعنی یو طرفه کوڅه یا یو طرفه سړک ته ویل کېږي یا one way street یعنی هغه کوڅه یا سړک چې یو طرفه وي هغه ته په جرمني ژبه کې Einbahnstraße ویل کېږي. فلوس دا سیند ته ویل کېږي یا river یعنی فلوس سیند. Gebiet یعنی ساحې یا منطقې ته ویل کېږي Gebiet یا area. Gebirge دا مثلا ولسوالۍ ته ویل کېږي یا district دا ولسوالۍ ته وایي. Hügel یا hügelig
دا غونډۍ ته ویل کېږي. هوګلیک یعنې هغه ځای ته ویل کېږي چېرته چې غونډۍ یا غونډیانې ډېرې وي، یعنې هیلي ایریا یا ساحه. کانال یعنې چینل ته ویل کېږي. کانال مثلا همدا د افغان ګرځندوی چینل ده کانال، نو د افغان ګرځندوی کانال ده، یعنې سبسکرایب هم د یاده مه باسئ، دا د کانال. لوخ یعنې سوري ته ویل کېږي یا هول لوخ. شتراسه کوڅې ته وایي یا سټریټ یا روډ یا سړک ته هم ویل کېږي. همدارنګه شتراسنبان یعنې ګاډي ته ویل کېږي یا ټرام ته شتراسنبان ویل کېږي. نو څوک چې په جرمني کې دي یا آلمان کې دي شتراسنبان پیژني. ټال څه ته وایي؟ درې ته، دره یا ویالي دره یا ټال. اوفا یعنې د سیند غاړې ته ویل کېږي یا ریور بینک یا هغو ته فلوس اوفا هم ورته ویل کېږي. اوفا یا فلوس اوفا یعنې د سیند غاړه یا د سمندر غاړه. والډ ځنګل ته ویل کېږي والډ. او ویزا چمن ته وایي ویزا چمن ویزا، دا د انګلیش ترجمه ده ورسره. همدارنګه وون بلاک یعنې یعنې بلاک ته ویل کېږي. موږ او تاسو پښتو کې هم بلاکونه وایو. بلاک یعنې د اوسېدلو یو ځای وي، ډېر منزله وي. اکثره ون بلاک ډېر منزلونه وي او هر منزل یې د اوسېدلو لپاره وي، یعنې یوه کورنۍ کې اوسېدلی سي. همدارنګه وونن اوسېدلو ته ویل کېږي وونن یعنې اوسېدل، او وونن د اوسېدلو ځای ته ویل کېږي یا فلات، دا په انګلیش سره ترجمه ده. اپوتیکا دا درملتون ته ویل کېږي یا دواخانه. اپوتیکا او دا بیا اپوتیکا هماغه درملتون شخص ته ویل کېږي یعنې کیمیسټ ته ویل کېږي. اپوتیکا یا کیمیسټ. بیکه څه ته ویل کېږي؟ نانوای. بیکه غن نانوایه یعنې ښځینه، بیکه غن یعنې نانوایه ښځه، او بیکه غای بیا نانوایي ته ویل کېږي یا د کلچو پخولو ځای. همدارنګه بیبلیوتیک یا بیبلیوتیک هغه کتابتون یا کتابخانې ته ویل کېږي یا لایبرري. بریف کاستن د خطونو بکس ته ویل کېږي یا لیټر باکس. بریف ماکه یعنې ټاپې ته ویل کېږي ټاپه، دا ورسره د انګلیش ترجمه ده یا پوسټیج سټیمپ. همدارنګه بروکه پل ته ویل کېږي یا بریج یا بروکه. بوخ کتاب ته وایي بوخ کتاب، او بوخ هانډلونګ یعنې کتاب فروشي یا د کتاب خرڅولو مرکز یا بوک سټور. همدارنګه بیوګ دا ماڼۍ ته ویل کېږي یا کلا ته ویل کېږي یا کیسل، نو کلا یا ماڼۍ ته بیوګ ویل کېږي بیوګ. ډوم یا کتغاله دا ګنبد ته ویل کېږي یا کیترل په انګلیش کې ورته وایي، یا کتغاله یا ډوم دا ګنبد ته ویل کېږي یا ګنبته. همدارنګه چغوګغي دا داروخانې ته ویل کېږي، داروخانه یا د درملو پلورنځی، دا ځای د درملو پلورنځي ته چغوګغي ویل کېږي. همدارنګه اینکاufszentrum یعنې د شاپینګ مرکز یا د سودا مرکز ته ویل کېږي یا شاپینګ سنټر ته ویل کېږي. einwerfen یعنې لیږلو ته ویل کېږي یا to post یعنې einwerfen. همدارنګه ګیمیوزه هینډله دا سبزي فروش یا سبزي خرڅونکي ته ویل کېږي، او دا ورسره د انګلیش ترجمه ده ګیمیوزه هینډله. ګیشیفت دا بیا دکان ته ویل کېږي ګیشیفت یعنې دکان یا شاپ. همدارنګه یوویلیا دا زرګر ته ویل کېږي یا جیولر، نو زرګر یا جیولر ته یوویلیا ویل کېږي. کاپل یعنې کوچنۍ کلیسا ته ویل کېږي، دا ورسره د انګلیش ترجمه ده کاپل. کینو سینما ته ویل کېږي سینما. کیشه دا کلیسا ته ویل کېږي کلیسا یا چرچ. کونډیټورای دا د کیک یا د خوږو دکان، کوم یو چې چاکلیټ یا خواږه شیان خرڅوي
یا کیک ان سټریټ شاپ ته ویل کیږي. همداشان کنست رسم ته ویل کیږي او ګالري یعنی د عکسونو البوم یا ګالري ته ویل کیږي. او که ټول وایاست کنست ګالري یعنی د عکسونو ګالري یا عکس ځای یا آرټ ان ګالري. همداشان لیبن ژوند ته ویل کیږي. لیبن ژوند یا لایف ژوند ته وایي. دا لیبن چې په کوچني ال سره شروع شوی وي هغه بیا اوسېدلو ته ویل کیږي. دا یعنی ناون ده، نوم ده. لیبن په غټ ال سره شروع شوی ده هغه ژوند ته ویل کیږي. که چېرته په کوچني ال سره ولیکل سي هغه بیا اوسېدلو ته ویل کیږي. لیبنسمیټل یعنی د خوراکي توکو ته ویل کیږي یا فود. او لیبنسمیټل ګشیفت یعنی د ګروسري شاپ یا هم د خوراکي توکو دکان ته ویل کیږي. مارکیټ ته ویل کیږي یا مارکټ پلاټس یعنی مارکیټ ته ویل کیږي. دا مارکیټ یا مارکیټ پلیس دا میم ده مارکیټ. همدارنګه میټسګه یعنی قصاب ته ویل کیږي. میټسګه یعنی قصاب. او که چېرته ټول ووایو میټسګه یعنی قصابي یعنی بچر قصاب یا میټسګه قصاب. او که چېرته ټول ووایو میټسګه یعنی قصابي یا بچرز شاپ. موډه یعنی د جامو دکان یا د کپړو دکان ته ویل کیږي یا کلوث شاپ. همدارنګه پوسټ آمټ یعنی د پوسټ اداره یا پوسټ آفیس یا د پوسټ دکان یا پوسټخانه یا پوسټ آمټ. همدارنګه پوسټ لایټسال یعنی پوسټل کوډ یا پوسټل اډرس یا پوسټل کوډ ته ویل کیږي. غاټ هاوس یعنی د ښار تالار ته ویل کیږي یا ټاون هال. شلوس دا ماڼۍ ته ویل کیږي. شلوس یا کیسل. شپاغن ذخیره کولو ته ویل کیږي یا سپما کول یا ټو سیف یعنی ذخیره کول یا شپاغن. شپاکاسه یا د ذخیره کولو بانک یا سیوینګز بانک یعنی دا شپاکاسه یو بانک هم ده په جرمني کې. ټانکن بیا پټرول اچولو ته ویل کیږي یعنی پټرول پمپ کې پټرول اچوي. to fill up with petrol یعنی پټرول اچول. ټانکشټیله یعنی پټرول پمپ ته ویل کیږي. پټرول پمپ ټانکشټیله یعنی پټرول سټیشن. همدارنګه ټوم دا ټاور یا برج یا ټاور ته ویل کیږي. په انګلیش کې هم ټوم یا ځینې کسان یې ټوم وایي. فکیس آمټ دا د ترافیک اداره یا د ګرځندوی مرکز یا ټوریسټ آفیس ته ویل کیږي. سنټروم یعنی مرکز ته ویل کیږي. مرکز یا سنټر. دا شان اوسګنګ یا اوسفات دا خروج یا وتون ته ویل کیږي یعنی د وتلو ځای یا اگزیټ. کوم یو چې د یو ساختمان د بلډینګ نه وي یا د موټروي وي نو اوسفات یا د موټروي نه چېرته چې د موټرو تم ځای وي د هغه ځای نه خروج کوئ یا وتون یا اگزیټ کوئ هغو ته اوسفات ویل کیږي. او که چېرته د یو بلډینګ ساختمانه چېرته ځئ هغو ته اوسګنګ ویل کیږي یعنی وتون یا اگزیټ. همدارنګه اوټو موټر ته ویل کیږي یا کار. اوټوبان موټروي ته ویل کیږي یا موټروي. بنزین یعنی بنزینو ته یا پټرول یا پټرول ته ویل کیږي. بنزین. بریمسن دا بریک نیولو ته ویل کیږي یعنی د موټر بریک to break. همدارنګه بریمسن بریکو ته وایي یعنی د موټر بریکو ته. انټرنس اینګنګ او اینفات دا دننه داخلېدل یا ورود ته ویل کیږي. to get on یعنی یا موټر یا انټرنس یعنی داخل ته تلل ته وایي. فاغن چلولو ته ویل کیږي مثلا موټر چلول. همدارنګه فاغه یعنی ډریور موټروان یا نارینه. او که چېرته فاغن سي بیا یعنی موټروانه یعنی ښځینه موټر چلوونکي. همدارنګه فاګاست یا فاساګیه دا مسافرو ته ویل کیږي یا پسنجر.
همدارنګه führen رسیدل یا رهبری کولو ته ویل کیږي یا to lead یعنی رسیدل. همدارنګه Führerschein یعنی لیسنس یا driving license یعنی د چلولو یا د موټر چلولو لایسنس لرل. Führerschein یعنی لایسنس ته یا لیسنس ته ویل کیږي. Fußgänger یعنی پیاده رو. Fußgängerzone یعنی د پیاده رو ساحه یا pedestrian area. Gehen تللو ته ویل کیږي تلل. Holen یعنی تعقیبولو ته ویل کیږي holen یعنی تعقیبول to fetch. همدارنګه kommen راتللو ته ویل کیږي to kommen. Kreuzung یعنی عبور ته ویل کیږي یا د تیریدلو لاره. Kreuzung یعنی crossroads یا د تیریدلو لاره. Kreuzung. همدارنګه Kurve یعنی ګولایي ته ویل کیږي یا د bend یعنی خطول یا ګولایي ته ویل کیږي. همدارنګه Lastwagen دا ټرک ته ویل کیږي لاره یا LKW دا لاره یا ټرک ته ویل کیږي. Lieferwagen یعنی د لیږلو موټر یا delivery car یا delivery truck ته ویل کیږي. همدارنګه د لیږلو موټر. همدارنګه لینیا لاین ته ویل کیږي یعنی د بس لاین یا د ګاډي لاین لینیا. Motorrad دا څه ته ویل کیږي موټر سایکل. Motorrad fahrer یعنی د موټر سایکل چلوونکی او Motorrad fahrerin یعنی د موټر چلوونکی ښځه یعنی rider. Motorbike rider یعنی ښځې ته ویل کیږي. ښځینه چلوونکی د موټر سایکل یو سړی چلوونکی د موټر سایکل. Straßenschild یا Straßenschild دا څه ته وایي د روډ نښې یا د سړک نښې یا د سړک علامې نو هغو ته یا road sign یا شیلد او یا Straßenschild ته د سړک نښو ته ویل کیږي. Verlassen یعنی پریښودلو ته ویل کیږي. پریښودل دا د انګلیش ترجمه ده. Wagen موټر ته ویل کیږي. Weg لاره یا Fußweg پیاده رو ته ویل کیږي. Weg لاره Fußweg یعنی د پښو لاره یعنی پیاده رو. Weggehen یعنی پریښودلو ته ویل کیږي یا لرې تللو ته ویل کیږي یا to go away یا weggehen. Werkstatt یعنی ګراج ته ویل کیږي یا د جوړولو ځای ته ویل کیږي. Werkstatt یعنی repair workshop ته ویل کیږي یا دا هم یو سره د انګلیش ترجمه ده. Abfahren یعنی رخصتېدلو ته ویل کیږي. Abfahren to depart یا رخصتېدل. Abfahrt یا Abflug دا رخصت ته ویل کیږي. Abflug یا Abfahrt دا یعنی departure. Abholen to راخیستلو ته ویل کیږي یا to pick up یا پورته کولو ته یا to meet یعنی ملاقات کولو ته ویل کیږي. Abteil یعنی برخې ته ویل کیږي یا department یا compartment ته ویل کیږي. Abteil یعنی برخه. همدارنګه Anhalt درولو ته ویل کیږي یا to stop vehicles یعنی یو اراده یو موټر یو څه یو درولو ته ویل کیږي. Ankommen در رسیدلو ته ویل کیږي یا to arrive. Ankunft ورود ته ویل کیږي یا رسیدل. Ankunft یا arrival. همداشان Automat یعنی ماشین ته ویل کیږي. Automat ماشین. Bahn یا هم Bahnsteig دا ګاډي ته ویل کیږي. Bahn ګاډی یا ریلوی یا د ګاډي پلیټفارم. Bahn یا Bahnsteig دا د اورګاډي یا د ګاډي پلیټفارم ته ویل کیږي یا د هغه لاره یا ریلوی یا پلیټفارم ته ویل کیږي. د ګاډي یا اورګاډي پلیټفارم یا پلیټفارم. Bahnhof یعنی دا د اورګاډي تمځای یا سټیشن د اورګاډي ته ویل کیږي یا سټیشن. همدارنګه Besitz یعنی اشغال ته ویل کیږي. اشغالول یا occupied مثلا یو سیټ occupied وي هغه نیول سوی وي د بل چا لپاره نو هغو ته Besitz ویل کیږي. Einfach یعنی اسانه ساده ته ویل کیږي. Fahrgeld یعنی کرایه یا د کرا پیسو ته ویل کیږي. کرایه یا د کرا پیسې. Fahrkarte یعنی ټکټ ته ویل کیږي. Fahrkarte bitte یعنی
ټیکټ مهرباني. همدارنګه فاکاتن شالټر. فاکاتن شالټر د ټیکټ دفتر ته ویل کیږي یا ټیکټ آفیس. ټیکټ آفیس یا فاکاتن شالټر. همدارنګه فاپلان. فاپلان یعنی د سفر پلان یا ټایم ټیبل د ګاډي یا د بس لپاره کوم ټایم ټیبل لري. همداشان فات. فات سفر ته ویل کیږي. فات سفر یا جرنی کوم یو سی لنډ سفر وي. گلایس. گلایس یا پلیټفارم ته ویل کیږي یا لاین. هین und zurück. هین und zurück یعنی تګ او راتګ. مثلا یعنی واپسی یعنی تګ او راتګ. او رکفات. رکفات یعنی واپسی سفر یا return journey. return journey یا رکفات. همدارنګه ایسبان هغه فرعي اورګاډو ته ویل کیږي یا suburban railway ورته وایي په انګلیش کې. همدارنګه اوبان یا همداشان ورته د اوبان سټاسیون ویل کیږي. هغه د ځمکې لاندې میټرو یا انډرګراوند میټرو ته ویل کیږي اوبان. همدارنګه اومشتایګن. اومشتایګن یعنی تغییرول یا چینج کول. بینډونګ دا تړلو یا تړاو ته ویل کیږي یا کنکشن. همدارنګه فکې یا فکیس میټل دا ترافیکو ته ویل کیږي یا traffic means of transportations. نو ترافیکو ته فکیس میټل ویل کیږي. فپسن. فپسن یعنی لاس ورکول یا مس کول ورته ویل کیږي. مثلا د تاسو نه یو بس یا ټرین د تاسو نه لاړ شي نو هغه ته څه ویل کیږي؟ فپسن. Verspätung. Verspätung یې ناوخته کول یا ځنډېدلو ته ویل کیږي یا ډیلی. یا warten auf. warten auf یعنی انتظار کول. to wait for. د یو څه لپاره انتظار کول ورته ویل کیږي. همدارنګه وارټغوم یا زال یا سیما دا د انتظار خونې یا کوټې ته ویل کیږي یا waiting room. څوک ګاډي ته ویل کیږي یا اورګاډی. څوک یعنی اورګاډی یا ګاډی یا ټرین ته وایي. او څوکفوغه یعنی د اورګاډي ډرایور یا چلوونکی. څغوک یعنی وروسته دا ورسره د انګلیش ترجمه ده. بوټ. بوټ کشتۍ ته ویل کیږي. دا په انګلیش کې ورته وایي بوټ کشتۍ. فاغاټ. فاغاټ یا غاټ سایکل ته ویل کیږي. فاغاټ یا غاټ دواړه سایکل ته وایي. دا ورسره د انګلیش ترجمه ده. فلیګن تلل یا پرواز کولو ته ویل کیږي. الوتل to fly یعنی الوتل. فلوګ طیارې ته ویل کیږي یا فلایټ. فلوګ. فلوګ هافن دا هوایي میدان ته ویل کیږي یا ایرپورټ. فلوګ هافن. فلوګ طیاره. فلوګ هافن یعنی د طیارو میدان یا هوایي میدان. فلوګزویګ. فلوګزویګ یا دا بیا الوتکې یا طیارې ته ویل کیږي. همدارنګه هوبشغاوبه. هوبشغاوبه هلیکوپټر ته ویل کیږي یا په انګلیش کې ورته هلیکاپټر ویل کیږي. نو هلیکوپټر ته په جرمني ژبه کې هوبشغاوبه ویل کیږي. هوبشغاوبه. میټر دا کرا ته ویل کیږي یا کرایه. میټر کرایه یا رنت. همداشان میټن یعنی کرا ورکول. میټن یعنی کرایه ورکول یا کرا ورکول. او غاټ څرخ ته ویل کیږي یا ویل یعنی غاټ څرخ. غاټ فاغن یعنی سایکل ته ویل کیږي یعنی یا کوم یو څرخ چلول یا سایکلینګ ته ویل کیږي. غاټ فاغه یعنی سایکل سواری ته ویل کیږي. غاټ فاغه یعنی سایکل چلوونکی او غاټ فاغغن یعنی سایکل چلوونکی ښځینه. شیف. شیف کشتۍ ته ویل کیږي. شیف کشتۍ دا په انګلیش کې ورته ویل کیږي. فمیټن یعنی کرایه کول. فمیټن. فمیټن یعنی کرایه کول یا to rent یا to hire out. ډورف یا دورف یا ډورف دا کلی ته ویل کیږي یا village. village یا ډورف. draußen. draußen یعنی د باندې یا بهر ته ویل کیږي outside. او drinnen یعنی دننه یا داخل یا inside ته ویل کیږي. ecke کونج ته ویل کیږي یا corner. ecke. einwohner دا اوسیدونکي ته ویل کیږي نارینه. او einwohnerin دا بیا اوسیدونکي یعنی ښځینه ته ویل کیږي یا inhabitant. او geradeaus دا مستقیم یا straight ahead ته ویل کیږي.
Großstadt یعنی غټ ښار. Hafen دا د کشتیو تمځای ته ویل کیږي. Harbor د کشتیو تمځای یا Hafenstadt یعنی د کشتیو هغه پورت یا کلا یا ځای. همدارنګه Hauptbahnhof دا هغه مین یا مرکزي تمځای یا مهم تمځای ته ویل کیږي یا مین سټیشن. او که بیا وایو چې Hauptstraße هغه مرکزي یا مهم کوڅې یا روډ یا سړک ته ویل کیږي. همدارنګه Hauptstadt یعنی مرکز ته وایي یا capital مرکز. Hinten بیا شاته. Hinten شاته یعنی at the back یعنی شاته. او links چپ طرف. Lift on the left side او links بیا چپ طرف ته ویل کیږي. همدارنګه links یعنی چپ یا چپ طرف یا on the left side. او نیها انډیا نیها فون یعنی نږدې یا nearby ته وایي په انګلیش کې nearby یا near to. rechts بیا ښي طرف ته ویل کیږي. links چپ طرف او rechts ښی طرف یا right on the right direction. اوکې. او Richtung بیا طرف ته ویل کیږي یا direction ته. direction ته یا طرف ته هغه Richtung ویل کیږي. Stadt ښار ته ویل کیږي او Partnerstadt دا بیا مثلا ښارګوټی یعنی یا ټاون ته وایي. همدارنګه Stadtrundfahrt دا د ښار چکر یا ټاون ټور ته ویل کیږي. ټاون ټور یا د ښار چکر یا Stadtrundfahrt. Vor یعنی مخامخ. Vor مخامخ یا in front of یا outside یا before ته ویل کیږي. او vorne یا vorne دا په مخ کې یا at the front ته وایي. او weit دا بیا لري یا far ته ویل کیږي یا far away یا distant دا لري ته ویل کیږي weit. دا په جرمني الماني ژبه کې ډېر مهم لغاتونه یا wordshots یا vocabulary چې په ټولو لیولونو یا د جرمني ژبې په زده کړه کې درته مهم دي. امید لرم چې دې درس نه مو ډېر څه زده کړي وي. نو حتما ویډیو د سره لایک کړئ، چینل هم سبسکرایب کړئ او د بیل آیکن د دې لپاره پریس کړئ ترڅو د هر اپډیټ نه ژر تر ژره خبرېږئ. نو کله چې زه نوی درس اپلوډ کړم تاسو ته نوټیفیکیشن راځي. نور منو د توجه نه نړۍ مننه. Danke fürs Zuschauen. Thanks for watching. د خدای په امان. Bye bye. Auf Wiedersehen. Have a wonderful time.